السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو درنو ملګرو، الله پاک دې وکړي جوړ رو خوشاله به یاست، د صحت جامې به مو په تن وي. نن ورځ موږ او تاسې د شریعت له نگاه څخه په دې اړه غږیږو چې موږ کله د یوې بیمارۍ یا د یوې ناروغۍ په اړه باندې و یو داسې چاته رجوع کوو چې هغه ځان د پیریانو د جناتو عامل بولي، ځان داسې معرفي کوي چې ګویا زه له جناتو یا پیریانو سره رابطه لرم، د هغوی په توسط باندې زه جادو سحر معلومولی سم. کله چې موږ هغو ته رجوع کوو نو هغوی موږ ته مختلف وهمونه را پیدا کوي. هغوی د نه جادو څخه جادو راته جوړوي، د جناتو له نه وجود څخه چې په حقیقت کې څه موجود نه وي. دوی واقعیت زموږ ذهن ته دا راکوي چې واقعیت هم جنات موجود دي او شته مشکلات اثرات د جناتو له کبله څخه دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم په باب روایت راځي، د مسند احمد روایت دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره یو صحابي سوارلی باندې ناست دی. سوارلی ټوکر خوري، د غورځېدو حالت ته نږدې کیږي. هغه صحابي چې شاته ناست دی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملګری دی، هغه په دغه دوران کې وایي تعیس شیطان، شیطان دی هلاک سي، شیطان دی برباد سي. کله چې دی دغه حالت سره سم دغه الفاظ وایي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي وینه داسې مه وایه چې شیطان دی هلاک سي، ووایه چې بسم الله. کله چې ته دا وایه چې تعیس شیطان، شیطان دی هلاک سي، د حدیث شریف توري دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي د هر انسان سره یو جن موجود دی، یو پیری موجود دی. نو کله چې ته دا ووایې چې تعیس شیطان، شیطان دی هلاک و برباد سي، شیطان دا ستا موجود شیطان ستا حالت سنجي، ستا وهم ګوري چې د دغه سړي وهم په څونه اندازه کې دی، دا له جناتو څخه څونه ډار لري. په دې اړه باندې د نورو جناتو سره خبره شریکوي. کله چې ته دا وایې نو شیطان داسې غټ چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي لکه د یو سرای د یو کور په اندازه باندې. او کله چې ته ووایې چې بسم الله نو په دې باندې شیطان ذلیله کیږي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم له دغه حدیث څخه هدف او مقصد دا دی چې کله شیطان څخه ته وډار کیږي، د شیطان څخه ته بیریږي، وهم درته پیدا کیږي له شیطان، شیطان دغونه غټیږي او دا کوشش کوي د نورو ملګرو سره دا خبره شریکوي چې دغه کس دا بیریدونکی دی، دا له جناتو څخه وهم لري. کله چې ستا سره وهم پیدا کیږي په مختلفو مرحلو کې به ته بیریږي، ستا وهم به تا خطا کوي، تا ته به غلطوي به دي، ته به په دې اړه باندې تشویشونه پیدا کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم له دغه حدیث څخه په واضح ټکو باندې دا پیغام ورکوي چې جن او پیری د دې وړ نه دی چې تا ته تاوان ورسوي، جن او پیری د دې دونه حیثیت نه دی چې تا ته مشکل جوړ کړي، بلکې یوازې او یوازې د الله جل جلاله په طاقت د هغه په اراده باندې هر څه پیښیدونکي دي. دغه رنګه د الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې سورة ابراهیم کې الله رب العزت فرمایي چې کله د قیامت په ورځ باندې هغه کسان چې پر بدو لارو تللی دي هغه دا وایي و شیطان ته چې دا هر څه تا را باندې کړي دي. شیطان به وایي د الله جل جلاله په کلام کې الله پاک فرمایي ما کان لی علیکم من سلطان. شیطان به دا کسانو ته وایي چې د پر لار تللی دي، وای ما خو پر تاسو هیڅ تسلط او جبر و زور نه درلودی، الا ان دعوتکم، ما تاسو را وبللاس و بدلار ته می را بللاس، یوازې او یوازې دونه طاقت می درلودی چې تاسو ته می بدلار در شولې وای، فاستجبتم، تاسو هغه ومنله، فلا تلومونی، ما ملامت مدمتوي، ولوموا انفسکم، خپل ځانونه ملامت کوي. دلته په واضح ټکو باندې په ډیر صراحت باندې دا موجود ده چې پیری، جن، شیطان دا یوازې او یوازې تاته وهم او خیال درکولای سي، یوازې او یوازې تاته د ډارو د بیرولو وهم او خیال درکولای سي، نور هغه تاته هیڅ تاوان نشي رسولای. تا یوازې بد لارې ته رابللای سي، نور هغه تاته هیڅ تاوان نشي رسولای، نه هغه دونه زور او طاقت لري. مقصود د خبرې دا چې کله موږ وداسې عاملونو ته رجوع کوو چې د خپلو ناروغیو په اړه پوښتنه ځینې وکړو، بیا دوی موږ ته وایي چې واقعیت هم داسې دی. واقعیت هم آیا دغه خبره د شریعت له نگاه څخه چې یو بیماری و ناروغ ته داسې ویل چې په سحر یا جادو سوی دی، وای و ناروغ ته دا ویل چې واقعیت هم ستا بیماری په داسې سخت حالت کې ده، پر تا باندې واقعیت هم جنات او پیریانو اثر کړی دی. د دې په اړه له شرعي نگاه څخه څه نظر لرو؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو سپینږیري تراځي د پوښتنې لپاره، هغه ته چې راسي هغه ناجوړه دی،
تبه د سخت تبه ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم وای ورته لا باس طهور ان شاء الله، ډیر مشکل نسته، بالکل به برابر سي، جوړ به سي، ډیره د پریشانی خبره نه ده. هغه صحابي هغه سپینجری ورته وای د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وینه خاص هغه د حدیث الفاظ داسې دي پر یو سپینجری باندې سخت تبه راغلی ده او نږدې ده چې دا سپینجری به مړ کی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وای چې څنګه دی ګمان دی هم دغه سی بدر سره کیږي. حدیث شریف الفاظ دي چې په نږدې وختو کې هغه لدغه طبي څخه هغه مریض مري او ځینې وفات کیږي. د دغه حدیث څخه په واضح ټکو باندې دغه معلومیږي چې و بیمار و مریض ته داسې ویل چې دغه حالت نور تشویشناک سي، نور خراب سي، دا قطعا د حدیث الرویه څخه د شریعت الرویه څخه سخت خلاف دي. د مسلم شریف روایت دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته صحابي رالی ورته وای د الله رسول خوب مې لیدی سر چاره څخه پرې کړی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وخندل د دې د پاره خاندي چې د دې سړی واهمه چې د دې پیدا شوی ده سمات مشکل جوړ دی څه بر سره وسی د دغه وهم د ختمولو د پاره د الله رسول صلی الله علیه وسلم خاندي او ورته وای وستا سره شیطان څه ساتیری کړی دی یا شیطان ستا سره څه دوکه کړی ده، نور هیڅ هم نسته. او ګوره یاد ساته خراب خوب و چاته ما بیانوه، خطرناک خوب چاته ما بیانوه. د دې حدیث څخه په واضح الفاظ باندې دا معلومیږي چې چاته د بد خوب په اړه باندې باید ونه ویل سي. خو موږ چې کله داسې خلکو ته رجوع کوو هغه موږ ته څه وایي داسې خوب خو به دې نه لیدلی، آیا داسې څه مشکل خو نه دی درته پیښ شوی؟ اوهو که تا ورته ویل چې هو داسې مشکل لرم یا داسې خوب مې ولیدی، دی درته وایي دا خو سحر در باندې سوی دی، دا خو د جادو اثرات دي، دا خو د جناتو او د پیریانو اثرات دي چې له دې کبله څخه زموږ واهمه خرابیږي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم حدیث قدسی کې فرمایي وای الله جل جلاله وای زله یو بنده سره د هغه د ګمان فیصله کوم څنګه چې د هغه ګمان وي هم اسی فیصله ورسره کوم. کله چې ستا ګمان دا کیږي چې زه واقعیت هم نه جوړم، واقعیت هم پر ما باندې د پیریانو او د جناتو اثر سوی دی، په دې باندې بستا حالت نور تشویشناک کیږي، نور به مخ ته پسې خرابیږي. دغه عاملین په دغه طریقو باندې دوی څه کوي، په دې طریقو باندې دوی دغه ناروغ خپل ځان تراکشي د دې لپاره چې چیرې پر بلو دوري دلی ولاړ نسی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایل حدیث شریف کې ورته وي خپل خراب او خطرناک خوب دي چاته ما بیانوه، کدی بیان کوي په هغه باندې به خلک تبصری کوي، تا ته به وهمونه در اچي سي، په حقیقت کې به هیڅ هم موجود نه وي، بلکې کله چې خراب خوب وویني چې په اړخته وګوره او اعوذ بالله وای درې واري پر شیطان باندې تفکه لعنت وای اړخ بدل کا. دغه حل دی، نور نه د خوب په اړه باندې فکر کوه، ما سوچ باندې کوه، ما هغه ته څه تعبیر ورکوه، ما چاته بیانوه. حدیث شریف کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم پر مختلفو مواقعو باندې لبد خو بیانولو څخه خلک منع کړی دي، ځکه چې خلک به تبصری باندې ونه کې. خو دغه خلک دغه کسان مشته غلط وهمونه راکوي، تاسې خطاباسي زما پیریانو جناتو ستا په اړه تعویذونه راوړي دي، تا ته باندې سحر سوی دی، جنات تر باندې موجود دي، ستا واهمه به نور هم خراب کې. د دې په اړه باندې چې دوی څه وایي، کله کله وایي چې دغه جنات خو ما درته وسوځول او زه کوشش کوم چې دا جنات وسوځوم. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د الله په عذاب به هیڅ چاته هم عذاب نه ورکوي، د اور عذاب ورکول یوازې د الله جل جلاله خاصه ده، په دې به هیڅ یو چاته عذاب نه ورکوي. تر ټولو غټه خبره خدا ده چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم صریح الفاظ د حدیث موجود دي چې په دې باندې چاته عذاب مه ورکوه، تک واقعیت هم عامل یې، تک واقعیت هم د الله د جل جلاله سره ستا نږدېکت وي، نو دا به څنګه صحیح کېدای شي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث شریف په خلاف باندې رواني، د هغه د نهي څخه خلاف دی، هغه وای داسې مکو او ته کوي. دوی عموما داسې څه وایي چې ستا جنات می درته وتړل، ستا جنات می درته وسوځول، یاد وساتئ. پر دې باندې متفقه فیصله ده چې جنات لیدل کیږي نه، پیریان لیدل کیږي نه. دا ظالمان هر ورځ د هر سړي موجوده جنات دوی ویني، دونه جنات تر باندې ناستي، دونه تعداد باندې دي. دا به زه درته وسوځوم، دا به زه په بوتل کې درته بند کوم. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وای لا تعذبوا بعذاب الله، د خدای په عذاب باندې عذاب مو ورکوي. بل مشکل دوی څه لري، د دې لپاره چې تاسو په خپل لاس او په کنټرول کې راولي، دوی د دې لپاره تاسو وای چې ګوره دغه الفاظ به وای د ځان سره، یا به فلان دم او تعویذ زدر باندې کوم، دا تنسه کولای نه به فلان آیت چې زدر باندې وایم دا به ته په خپل نه وای. د دې لپاره ته اجازت نه لري. د الله ولی
د قرآن وظائف د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې موجوده وظائف دا بیا کوم اجازت غواړي چې الله پاک تا ته وای دا وای چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپل هدایاتو کې سر عام هدایت ورته کوي چې دا وای د الله پاک کتاب و ټول مؤمنینو ته هدایت دی هدل للمتقین و ټول خلقو ته هدایت دی او مسلمانانو ته او ته منکه چې دا وظیفه او دا اوراد یوازې زکولای سمته نسی کولای دا یوازې او یوازې د دې لپاره فریب او جال دی چې تا په کې راګیر کې تا د خپل ځان تابع کې او هر ورځ دی خپل ځان ته حاضرې د دې لپاره چې د خپل دکانداري روانه سي د خپل مارکیټ رواني یاد وساتئ دا خلک یوازې او یوازې خپل مارکیټینګ لپاره د خپل کار برابرولو د جیب ګرمولو لپاره دا هر څه کوي نه جنات لیدل کیږي نه جنات سوځل کېدای سي نه دونه قدرت او طاقت الله پاک وچاته ورکړي دي چې د الله پاک داسې مخلوق لکه جنات هغه ته دی په ور باندې عذاب ورکي او دغه سحر او جادو د جناتو په زیرا هیڅ یو څوک نسره حاضر ولای د الله رسول صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې اول می درته ویل د مسند احمد روایت دی وای که و بیره دی بیا دی بیري که نه بیره دلې نه دی بیري ته د ځان سره داسې حوصله پیدا ک د خپل واهمه او وهم دي صفاکه پاپ سترو وای چې ل پیری څخه هیڅ مشکل زنه لرم له جناتو سره جن د الله مخلوق دی زموږ او ستاسو په فهم او درک کې د خلکو دارا کړی دي چې جن پیدا د دې لپاره دی چې موږ ته تکلیف راکړي جن پیدا یوازې د دې لپاره دی چې هغه موږ وویری موږ ته تاوانونه او مشکلات جوړ کړي بیا به ان شاء الله پر روان کلیپ کې په دې اړه باندې ژغیږو چې د جناتو اثرات سوي د سحر اثرات سوي د جناتو اثرات سوي کچيري پر یو چا باندې اثر کوي څه اثر به کولای سي او